السلام علیکم دا نو چې تره نوم ماخله زه خفه شوم خفه وده کال نهره تر اوته څه کې خو د شوتل راکاږه دې ځان له به ګرځم خو دا یو تپوس به درنه وکړم چې دا هغه رښتې دي څه شی وکړه باچا خان راغو ګوجر باچا سوري پسې منډې مه وه حقیقت درته مخې ته ولاړ دی دا خپل کا بله خپلې ماته شه چې باچا صاحب دې بیا په ګاډي کې ګرځي نه نو دا به څه شی کېږي خو مطلب شاه به زما زار خامخا وي د ګل په شان محبوبې رانه جدا کړې ده کوم سلام ویم پم ته سلامونه مه کوم ما ته سلام وکړه السلام علیکم په خیر علی اسفندیار ور څنګه خیر دی صحت ښه دی یاره به کېنم کېنه اسفندیار ور دا راته وایي چې څنګه طبیعت یې څنګه دی نن څنګه راغلی بس د الله احسان دی طبیعت هم ښه دی او نن راغلو به د ډرامې په سیټ باندې ډرامې ریکارډینګ کوو لګیا یو دا د خو که چې ګیر مې ځکه کوي دلته مې ګیر ځکه کې چې نن د انټرویو ورځ ده اسفندیار صاحب رښتیا دا راته وایه چې د ډرامو ته څنګه راغلی یار بس د جوړ کیسه ده نو د رزق خبرې دي په اسمانونو کېږي فیصلې الله کوي د چا رزق څه کې دی او د چا څه کې دی او د چا څه کې دی بالکل خو دې ته شوق څنګه پیدا شو رالی یاره زما سکول نه به تېز راغلم نو زمونږ میوزیک سینټر هم او زما یو کریاني دوکان نو بس هغې نه زما سلسله سټارټ شوه بیا ما باندې سبا جي د مستقیم جي سبا والا یو ډرامه وکړه نو هغه ډرامې نه بیا پس زما به دا زندګي دې ته وقف ته زه بس برګ یم یا نه نه کریاني چې کولې ته چا به تواز وکړو چې اسفندیارانو ته ورته ښکارېدي نه نو اکثر یو ډېره د فني خبره نو په دې کې به ما ګرمۍ کې اور هم خرڅوله نو زما د علاقې ملګري به وو هغوی به ما سر ناست وایي د اور دیوال ماتېږي او وایي شی نه ښکاري نو ما به هلته نه آواز ورکړم یارانو مې دې خوا شاته د دیوال شاته پټې ما د اوره ماتوم او که تاسو له بې درکۍ څوک نو وایي ته ښکارې نه وایي د غر ماتېږي د اورې ډېرو دغه کې مې ډرامو کې مې ولیدې پی ټي وي کې کار کړی پی ټي وي کې مې کړی دی لاهور نه مې بیا جیو کې کړی دی سما کې هم کړی دی دنیا کې هم کړی دی بس کارونه دي شکر دی ټکه پکه هم کړي دي زه ښه خبره ده خو فلمونو کې کار کړی او جی او فلمونه هم ډېر کړي د خیر سره یو 26-27 نه خو بمبره کړي نسیم صاحب چې خدای اوس وبخي اوس خو وفات شوی هغه دور کې مونږ فلمونه کړي اوس هم کړي دي دا یو څو فلمونه مو کړل د اصغر دی چې سره د ماله د ستا محبت مې دغه ورانجه ته د دې جینۍ نه څه غواړې ته ورسره مینه کوې او هغه درنه نفرت پرېږده دا جینۍ نه داسې یو ښه نوم یو عشق مبارک او جانانه دا فلمونه مو سره اوس وکړه دا راته وایي چې اسفندیار صاحب اداکاران به یې ډېر کتلي د بدر منیر دور دی چې ته کتلی دی یاره بدر صاحب دور چې مونږ وکتو بدر صاحب سره ما فست فلم مسافر او منیر خانه بچې دا خو هسې څوک لیونی و مسافره بچې سړولو ته زه نه پرېږدم ولې چې دشمنۍ کې به نو هغې ډایرکټر نسیم صاحب و نو هغه چې د نوم نه لاندې هغه غریب بیا مړ نو هغه ټول هغه فلم کې بیا چې کینولی دی نو بیا ورته یو کرسۍ ایښي او په کرسۍ ناست دی او هغه بیا فلم کې ریکارډینګ هم کوي او ځوانه ډیلاګ هم وایي او ډز هم کوي نو بس هغه دور کې خو بس هغه دور بیا داسې و چې هغه غریب کمزوری او د خپل زور نه پرېوتی و وایي چې زور شي نو بس بیا خو هغه مزه نه دی انسان نه ښه اداکار و که نه ډېر ښه او ډېر ښکلی اداکار هسې اداکارانو کې خو بدر منیر نه علاوه څوک خوښ و یاره اداکاران خو زموږ ټول داسې دي چې مونږ خو مطلب دا دی یو حساب سره ټول فیملی ملګري یو ممبر یو ملګري داسې یو نامزه نه علمه چې مطلب دی ما نه پرې نور خفه شي ټول زموږ داسې دي چې رونه بیګان هم دي او کار دی رزق دی روان دی او ښه خوشحالۍ سره ورسره لګیا یو ډېر بالکل اداکاري دی او ستاسو خپله چې تاسو وګورئ تاسو په خپله متاثره کېږي چې دا غټ اداکار دی غټ الله دی انسانان ډېر کمزوري ډېر بېوسه دا د دې خلکو مینه ده او خلوص دی ځن چې د دې مقام باندې ولاړ یو دا دوه خلک مونږ ته درېږي عزت هم کوي قدر هم کوي دم د دې خلکو دوا ده او د دې خلکو مرسته ده بالکل جی الله دې عزت وکړه قدرمن شي عزتمن شي د پښتو پنجابي یا اردو مردو فلمونه پنجابي فلمونه مې یو اووه کړي دي
سعود سره جان ریمبو سره او پښتو خو خپل کړي دي پښتو خو د خپل ژبه ده بالکل مادری زبان هم دی شکر دی او یې د کوم ځای دار ته وایي زمونږ مشران د ناګومان وي او زمونږ پیدایش دلته د پېښور سیټي ټاون دی ښه ناګومان کې به خلک تاوېده که نه څنګه نه ناګومان خو یو کلی دی نوم یې دی ناګومان کلی دی او زه الله دې عزت وکړه ډېر قدرمند او عزتمند اوسئ د دې نن رشته د ډرامه چاچي چرګه دی ما چیچي د دې د دې ډرامې نوم دی وی چاچی چرګه د سنبال کما چیچی نو فل کامیډي ډرامه ده موږ سره په کلاشنکوف ماما دی سینیر خلک دی نور د اداکاران دي زنانه دي پکې نارینه دي پکې موږ ټول مرګري خو هر یو کمال یو سین کړی دی چې هر یو سین د کمال دی او خلک به انجوای کوي او امید مې دی چې ډېره موده پس خلکو کامیډي کړې ده او کامیډي به خلک انجوای کوي بالکل ډېره ښکلې ډرامه ده ډېر مزدار دا چاچي چرګه د ما چیچي پاټو ده د میډم شهناز دې نه مخکې هم دا ډرامه کړې وه اوس هم کوي او دا ټول اداکاران یې پکې په ډېر مینه باندې اخیستي دي او ټول نه ښکلی کار واخیستو ښکلا ټي وي سبسکرایب کې لایک کې او شیر یې کې والسلام